یو صحیح حدیث درته وایم چې په هغه کې درې ډېرې عظیمې خبرې راغلي چې هغه داسې رښتینې خبرې دي چې د هغه په رښتینوالي باندې او د دې درې خبرو پر تاکید باندې او د دې پر اهمیت باندې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم قسم کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاثه اقسم علیهن، درې داسې خبرې دي زه په هغې باندې قسم کوم چې دا خبرې رښتینې دي. اوله خبره دا ده، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ما نقص مال عبد من صدقه، زما چې د الله رب العالمین په ذات قسم وي چې په صدقه ورکولو باندې مال نه کمیږي. که ته صدقه وکړې الله رب العالمین به ستا په مال کې نور هم مزید برکت واچوي او تا ته به پر دې باندې ثواب او اجر عظیم هم په ورځ د قیامت باندې درکړي. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم وروسته فرمایي چې فتصدقوا، تاسو د خپلو مالونو نه صدقې وباسئ، د الله رب العالمین د رضا دپاره خیراتونه وکړئ، په دې باندې مال نه کمیږي. دې باندې نبی صلی الله علیه وسلم قسم کړی دی. دویمه خبره عظیمه دا کړې ده ولا ظلم عبد، او پر یو بنده به ظلم ونه کول سي، که دا بنده د دې ظلم بدله اخیستلی شي لیکن د الله رب العالمین دپاره په دې ظلم باندې صبر وکړي او هغه ظالم ته معافي وکړي. کوم چا چې ظلم کړی وي هغه ته معافي وکړي، صبر پر دې ظلم باندې وکړي، نو زاده الله عزا، په دې به الله رب العالمین د عزت نه کموي بلکې نور به هم د عزت ور زیات کړي او لوی ثواب او اجر عظیم به هم ورته نصیب کړي. درېیمه خبره نبی صلی الله علیه وسلم کړې ده ولا فتح عبد باب مسأله، او زما د الله رب العالمین په ذات قسم وي چې یو بنده به د سوال دروازه خلاصه نه کړي خپل ځان ته چې بل چا ته لاسونه اوږدي او د بل چا نه سوال کوي، خیرات غواړي، د بل چا نه طمع کوي، الا فتح الله علیه باب فقر، الله رب العالمین به په ده باندې د فقر او د مسند دروازه را خلاصه کړي، په ده باندې به د احتیاجۍ دروازه را خلاصه کړي، الله رب العالمین به د ده نه خپل نعمتونه واخلي. نو عزیزانو دا داسې درې عظیمه خبرې دي چې د انسان په ذهن کې که دا راسي د هغه به بیا دا ژوند په ارامۍ باندې تېرېږي. یوه خبره دا چې په صدقه ورکولو خیرات کولو باندې مال نه کمیږي. دویمه خبره دا چې تا سره څوک ظلم زیاتی وکړي هغه ته عفو کول، پر دې ظلم باندې صبر کول. درېیمه خبره دا ده بغیر د محتاجۍ چا ته لاس اوږدول، د چا نه سوال و خیرات غوښتل، د بل چا نه طمع کول، نو دا ډېر بد عمل دی. که په انسان کې دا عمل موجود وي د هغه نه به الله رب العالمین خپل نعمتونه سلب کړي، نعمتونه به ورنه واخلي او د محتاجۍ دروازه، د فقر دروازه او د مسکنت دروازه بر باندې را خلاصې کړي. هر مسلمان ته لازمي ده چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم دا درې د فایدې او درنې خبرې، قیمتي خبرې په خپل ذهن کې ونیسي، په روزانه ژوندون کې په دې باندې د عمل جامه واغوندي. تاسو د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.